خوشاله شي ولې خانده مخ کړته دي کېږي وی د خندا چیلونه مې نن ولیدل او نن مې کلمې د خندا نشنې کړې مړې ته زر خبر وکړه شابه زما هم ګوره کلمې ډزېږي یو خبر راته رایاده شوی ده ظالمه زه درته دا وایم زموږ به حالت ته کډه راغلې د وی نه په هغې کې یو ساده د ما وې ستا بس ته ساده بل به ساده انسان را نه شي وایي چې د هغه ساده توب درته ووایم چې دا که نه کلمې به د خندا نه شي ساده توب به ته ما ته د هغه ووایې خو ما تا ته ستا د روډ دلتوب وي او که نه نو ته به اوس د جړا په ځای به اوس خاندې د خندا په ځای به اوس ته جارې ولې بیا څه چل کړی داسې کار یې کړی دی ما ته ووایي وی ما له 1 لک روپۍ راکړه تمانچه به درله زه درکړم وایي هغه اوښې مې وله ولې وایي ویوله وایي د زه ډقات یې پورته کوئ پیسې زما پیسې پکار دي ونه مې اوښې پکار دي ونه مې خور ته ښه نه مې اوښې پکار دي زه سره خو به زه راکاږم الله دې ما په خیر باندې کور ته بوتلي کړي خو تاسو دا وایم هغه ساده لږ څه چل کړی دی څه چل یې کړی کور ته راغی مور ته داسې کړي وي هغه سپي ته مې ګیا واچولو او نه یې خوړله دومره ساده دی دا اوس د سړي بچی و مړي دا د سړي بچی و چې د هیله بیله سپي ته ګیا اچوله پخپله به یې خوړلی وې زه تا به ورته ویل چې تا به خوړلی وې که نه سپی اوس ګیاګانې خوري مړ یو ته ساده یو هغه ساده دی بس په دنیا کې چې کوم هغه اخوا دېخوا خلک یې زموږ محلې ته راځي چېرته بل څوک رانه لل وي آی پي خلک رانه للو یو زه ویفي م یو ته ویفي بس لوبه ساده ده که نه مړي ته غمونه مه کوه ته دا قیسې میسې پرېږدوه اوس دې د مېړه سره د لسي چلو کوم مېړو ته به مې پوچتو سترګو وګورو نو را سترګې به ته نه وباسم په خپل ځان باندې څه نه یم خو ګورې د مېړو په نوم باندې ډېره خفه کېږم داسې به ورته ګورم د ډېرې غوسې نه به ورته داسې ګورم ته ما ته څه ووایه دا زه ستا زور ګورم که نه خو به کې څه خو به کې څه ته ګزار وکړه دا ته خو ګزار وکړه کاڼې مې نیولم زه زما د خاوند په شان خاوندان دي خلک نه راشو داسې خاوندان دي ځان له پیدا کړي لکه زما چې دي په واحد باندې خو لارې کوڅې خشته ښکاري ظالم هغه ته خو څوک نه شي کتي هغه خو د خلکو دردونه د سپرکې دی واچوي ښه زه ماړې زما حسن خو چاته هم نه ښکاري مونږ خواسې تباه و برباد شو او مونږ ورته لوګی که ده هغه خوا دې خوا شي د نازکې مېړو د نازکې یار واحد د نازکې یار د نازکې یار د نازکې پرښتیانو یار شو دلدار شو زړګی شو الله دې ډېر خوشحاله که الله دې ډېره خوشحاله که سر ته به سباله ناستې او جاړې به ورته 2 لکه روپۍ پرې ورکوم 2 لکه روپۍ ستا دا به ته ویني ځه زمانه ته ځان له د شپې روټۍ پیدا کړو نو هغه په سر 2 لکه روپۍ ورکوه او چې زه جمدی یم که نه نو د هرې خبرې زه ذمېوار یم دې ذمهوار یې که ستا غرور ذمهوار دی ما ته ویل زه ذمهوار یم تا خو جوړ د خاندان نه بدماشان یې د خاندان نه بدماشانو شکر دې را روانې تورله نه او بل لا مې واده دی په ډولۍ کې به ځمه ځه په سره ډولۍ کې خو لاړه شه زما در باندې زه خو د دې خاوند سر ته به دې کښېنو ځه کښېږده نمبر ته ځه وي د اخسره دې پوره شم چې پاته دې شوکت دا څه ډېرې ډوزې دي شتي دا ډوز هم دې پکې ځه ماړې ته به وایې ما نه ستا د کوره راځي سړیه بدماش زما د کوره تا نه ځي زما د کوره عثمان سر ته له ماتو به چقېږم عثمان زما په پیسو ډکېږي او ته شي چې ته به خپله خیر مارو خیر چنګې ته ما ته 11 روپۍ په دې جیب کې دوخایه زما څه کار دی چې د خیر وي د اوسني زلمي د څه دي وي چې جنۍ سي کې مخ په لاړو په کوي تاسو خو هغه زلمي یم ما ته هم پته ده عثمان له خو چې د سا ګېوړو هم په دې مخې دله درولي داسې غیرتي شان سوالګر دی غیرتي شان کې دی او د هغه خورتۍ نو دغه دواړه یو شان شی دی زما ورورو زما خاوند ناستې سوځي سوځي سپرکې واچوې سپرکې داسې واچوي اوبه ورپسې وڅښه اډو څکمې نه دا دړ مې دي شو ودې ورېږم یو شانتې دې ورېږم تا لی څه تا لی څه مړ شوې راپسې مړ شي درپسې مړې حسن ته مې نه شي بیا به د تا ډو ګورم نه ځه تا ته کومه وکتل لکه چې ځان ته مې وکتل ځه ځه مړې او که نه ګورې د خاندانه چې کومه دی ګډوډ را خوشي دي انتباه مینه نه کوم مینا خو تش غم دی زړه ازارول دي ځان په اور سېزل دي نشته پکې یاره تش غمونه دي مینه نه کوم مینا خو تش غم دی یا الله د چا 3 ښځې دي د چا 4 ښځې دي زمونږ هغه یوه وه هغه ملاړه
وعلیکم السلام. څنګه مې چاودنې کړي دي لاس مې بېلمازې دي تا سره زه داسې نه مېلاوم زما نه مړه خبره مې درته کوله ته داسې بې سوره ناست یې هغه ښځه چې د نتلې ده جوړه هغې پسې خفه یې ښه زه اوس تان نه خندا شوم لکه پیغورونه رانه ښه راکړه شینه دا نن په ما ده او سبا ګورې په تا ده. زما نه نشي تللی ښه عثمانیه زما نه ګلاړه لرې داسې به درله شپږ ټوټې کړم او ښخه به هم نه کړم بل ځای ته بیا وارته ومه چېرته مړه دا مه وایه شینه ښځه په ایمان درته ویم که نه هغه سړی به مې په ځمکه کې ژوندی ښخ کړی ژوندی که چا هم راته ویل چې ښځې وفاداري زه ډېرې وفاداري اوس کومې ته دا خور قصه مې درته راواخېستله ولاړ یان به شي دومره وفاداره جینۍ ده دومره وفاداره جینۍ ده که نه زه ورته وایم ما سره مینه وکړه هغه ما ته وایي دغه زما بل خوښ دی دې ته وفاداري نه وایي نو څه وایي بل خوښ نه دی ګډې وډې مه وایه ورکړې ده واخد دینه مې نه ده ورکړې هغه یادوي نو بس چې هر څه خو وفاداره خو شوه که نه کم از کم ما ته خو بیا ښه کړي وې که نه ته زما دې مخ ته وګوره ښایست یمه که نه یمه په ایمان چې ګلونه درنه شرمېږي او چې په لاره روانې والله لار د مانې ښایسته ښکاري واده مې د خور په سر دی او نو ولې پیسې راسره نشته که نه خدایه مړی غمونه مه کوه چې زه دلې یو 2 لکه روپۍ را پیدا کړم دا خور به دې ماله راکړي 2 لکه به تاله درکړم خور به دې ماله راکړي او په 2 لکه به بیا دې خور واده کړي دا کیسه جوړ شو دا خو نه هیو شو او نه شیو شو تاله به هم درکړم او واده به هم کوم دی نه پسې جوړ شي حاضر رښتیا زما اوس سوچ را دی زه خیر دی زما هغه خوښه ده زه به درله د یو 2 لکو روپو غم وکړم بیا به پې واده کړي بیا باشه چې تا 2 لکه راکړې که نه کراچۍ ټیکټ به مې راکړ کړی زه به ترې لاړ شم به ځان له غم کوي دا خو نن سبا د ټیک ټاکو دور دی چا سره به ځان له لیم سیټ کړي مړه راپاسه پخوا به پښتنو په غوږونو بیا دومره یخته ای شابسي زما نن سبا دلګان دي دلګان په غوږ دې ټکی یخته نشته دی ټکی یخته چې دي په غوږ وی بیا به هم درکې چې زره پښتو راغلی وی پښتونه زه ستا دپاره ستا د خور دپاره زه د 2 لکو روپو بندوبست کوم زه به د چا نه راپټوم چا ته به سوال منت کوم او ته به په هغې باندې کراچۍ ته ځې ته زما د نیا مېړی چې زه به تا له 2 لکه روپۍ درکوم او ته به په هغې ځې ماړه شي نه والله چې په ګپ نه پوهېږې که نه دا عادت مې دکې خوښ دی دا په ګپ چې نه پوهېږي خپله خور به پې واده ومه او تا ته به دواګانې کوي بس ټیک ده دغه شان د پښتو او د غیرت ډکې خبرې کوه چې ستا د خور واده دی او غیرت یې زما سره زه به اوس د چا نه جب وامه خو تاله به دا 2 لکه روپۍ را پیدا قسم دی شینه چې دا د غیرت خبره وکړم ځان راته دونه بدې ښکاري په دې سپکو راته ځان داسې دروند ښکاري لکه چې شمله مې والي پته نه وي دا غیرت ما کې شته به دا قچل دی که نه پول یې دې پورې کوالي نه ده کړی چې پول یې لیکلی وی بیا به هم درکې لږ ډېر غیرت وی او چې اوس یې وکړم را به شي راکړي اوس کو دې وکړو نو هسې اجملۍ به د نسا شي هغه اجملۍ دې لیدلې نه نه بیا خو یې نه کوم پیالې چې رامانې چېرته ګوټ کماړه په ایمان پیالې چې در باندې زه د کوم ځای نه ګوټ کړم خدای دې د دې ګنجي نه خلاص که کور دې دقه مخامخ کور دی او زما کور تا د په نظر راځي نو خیر دی زما خو خور د واده مسلو کې ځان له جامې مامې لي نو کور هم څوک نشته دی دقه ویم خیر دی ځه خیر دی الله دې زما زوم کوي الله دې ما ستا وښی کي بیا ته ګوره مړه چې تا باندې ما لکه د اجړاګانو پیسې نه شیندلې که نه بیا هم راته ووایه ځه خبره کړه واحد مې څوک نه لیدل دی چې خو زه بیا در باندې لکه د ډمو نه چې شیندمې د اجړاګانو وکړه داسې کار وکړه تمام چا زه در کوم زما یوه وښی دی فینیشې کا خور مې سته 3 اوښې خو به د لمړه کړم 3 دقه یو ملکه دی بېغمه شه ده د وزیرو نه مخکې به ما د 1 لاک راکړې چې په تا زما یقیني هسې نه ته هم تشپاڼې هغه دې ټیک ته زه به د 1 لاک مخکې درکړم خو د وجل نه مخکې به یې ته د خور سره خبر هم کې دا نه او دا لکه دا نه او دا د غیرتي یم زه د خور نه تپوس مپوس نه کوم بس یې ما ویل چې دا نه همدا به بس ټیک ته ټیک ده بس ټیک شو زما رور یې ښه نن نه بعد نه مړه رور نه د نن نه بعد دې زه وښیم ای شابه چې په منډه دا ځکه نه مړه ولاړه مې کېږي ښځه بس زه ګپ لګو که نه څه دې دومره سټ نه خلاص کا
دا وستا پښتو وه غیرت دی و بې غیرتي دي وه زه خو په حساب پوه نه شوم خو زه خدایه په دنیا کې د عجیبه عجیبه خلک پیدا کړي دي خدایا د چینچې کې به لاړه شم ناوخته دی ای ماما I love you. وی ته د سره خلاص شي بس آی لاب یو خلک چې په دنیا کې د آی لاب یو نوم روته دی چې تاسو له روغ او لیوانو له یو شانتي ورځي تا واده کړی؟ نه ما واده نه دی کړی ولې څه کې زموږ په کې هم څوک نشته موږ په واده ما ته وکړي اوسم بخښي ښه نو زه اوس دومره پاتې شم چې تا سره به واده کومه پور مې لاړه ما کې کمې ده څه دي تا کې کمې ده څه دي ته خو ټول کمې زانګو ته وې کو بجلۍ نیولې ټولې بس داسې کړې زه په هر څه پوره یم په هر څه پوره کې نه دي زلفو نه دي وشرمېږه او هغه خور دې لاړو ته لا اوس هم جمدي یو تلې زهر واچوه ته لا په دې حال کې جمدي او ما ته په لاره کې ودرېږي او فخر کې چې خور مې لاړه ولې ته واده ما ته نه کوې نه تا سره واده نه کوم زه کوېدن شوې یم او چې تا سره واده کوم یو تلې زهر ولې نه اچوم دا خاوند به داسې وي په لار کې مې د شپې خو خاوند مې د خشتئ وایي ما کې څه کمې ده ته وګوره هېڅ هم نه ستا خو داسې پوزه ده لکه لورو او ستا خو داسې سترګې دي لکه په چندخې چې خپه کېږي او بقې روزي او دا غټې زلفې دي پرېښو نور خو تا کې کمې نشته بیا او خپې دې داسې دي لکه د لیندې په غاښې کې چې پټاق واچې او ری کاږې نه صفتونه خو مه کوه نو ښکلې یې که نه نو د صفت قابل یې که نه نیمه ها بس دا خو حسن دی الله راکړی الله دې حسن نصیب کړه خو خفه نه شي ښه ستا په شان کارګو به چېرته وګورم درله بیا وکړم خو زه نه شم کولی لاړم درنه ما ته دې لا ما مې زه به ستا په چینچۍ کې لاړه شم خدای دې نه کړي بلاله ته خو کالج ته ځې که نه او جمعه سبا هم وې خو زه که نه نن ډېر خفه یي سره مې دله نه دی نجلۍ غمګین دو مورو دا خو مې لور راغله السلام علیکم یا الله شکر دی تاسو وی بیا راشي نو ما ویل بیا به خفه شي شکر دی خدایه خوشحاله شي څنګه یې خیر دی لورې نه نه تاسو مشران یې تاسو کینې نه جي نه نه چې ګناه ده تاسو کینې که نه مېلمنی که نه لورې څنګه یې طبیعت هم ښه دی که ته خو نه ډېره قدردانه جینۍ خوشحاله شي دې کور د تاسو راغلي یې دا کور سم ښکلی دی که نه د نورو کورونو په نسبت دا ښایسته دی یا لورې کم کلي کې چې ولته هغې کې خانان اوسېدل خو ډېر بدتمیزه خانان دي ها یو ټیم ورغلي ما مزدوران تېل وو هغه بانګیان لري پیستې راوړی و بادام بل نوکر تېل وو هغه سپي ته دې پی اچولي بس هغه ډېر سپېره خلک وو ډېر بدنۍ ته ویستې د کور مې راویستلو مه خفه کېږه د چا چې وي څوک نه د هغوی خدای خو یې وي که نه او راځه مونږ که راځه دا د تا وي راشه ما رور چېرته نه پرېږدي خو راپرېښوستمه یا لورې یم ډېره دلته خوشحاله یم خوشحاله شي مهرباني خو په یو ټکي لږه خفه یم بس خدایه ما نه هم خفه کېږي ته وایم زه د ژوند کې د وخت نه ډېره لیټ روانه یم کاش چې یو کال مخکې کډ راوړی وی وایي چا مې نه پېرزو کېږي ستا څوک شته څه زما خو یو ساده آباده زوی دی یم ډېر جانانه دی صحیح ده څه خبره نشته دلته زما ملګري شته ورله به وکړم که نه ای شاباسي بیبي رالمه یو هغه سپي سم وږي شوي و که نه نو ګیا مې ورته واچوله هسې ورته هسې کتلې وه بس زه ترې را روان شوم یو ډېر سره خلاص شي سپي ته خلک ګیا شي السلام علیکم وعلیکم السلام بابو زه ښکلې یم یو وی ماشاءالله ولې ته خو سم ښکلې دغه یو زوی مې دی ښه دا ستاسو زوی دی یو زوی مې دی خو ډېر ساده دی او د کلي دا ټولې جینکۍ ته ساتر نه کوي ما پسې ټولې جاړي یو چې زه په کوڅه غانې ځمه یو رښتیا ستاسو نوم دی زما نازبینو ښه نیازبین نوم دی تا ځکه د نیازبینتوب نه په دې مرغۍ ولې په دې مرغۍ ولم ته به ما سره نیمه کې یو څنګه نیمه خلک چې داسې یو بل ته لاس ونیسي روان یا مینه یادوي صحیح ده ولې نه بیبي زه ښکلې یم که نه اوس ښکلی زویه یو خبره ته کوم د ماسپښین بانک شوی دی ما ته لاړ شه مانځله دا سار دی یو چې راتې ځان سبا پی ماړو د دوکان نه چې ښایسته اچه دې جینۍ له پوښ کړم دا خو مېلمانه ده زویه زه به له ګوړې چای پخه کړم یو
نه خوشحاله شي سم نه خورم کم زه چې کور نه راتلم ما چې په هکړه ومسکله ښه خو د مور د پرون راغلی وه مونږ ته ویل چې بیا راشي نو ځکه زه راغلم ګورې ګورې سمې خوښه شوې او کنه بابو څنګه یې خیر مه شکر د تاسو ښه یې سم ښکلې یم ښکلې یم او خم یم ماشاءالله ما ته پته تاسو هم ښکلې چې وختي راغلی نو مرغۍ به مې دله ویشتې وې اوس نشته نه کنه ټولې پاڅېدې زه را روان وم ټولې پاڅېدې لاړې ښه زه چې بیا وولې نو بیا مونږ کره راولېږه ښه ښه ستاسو کور کوم ځای دی هغلته د مور سره بیا راشه ما څه په لاړ شي زویه د دوی هغه کور مخې ته هغه هینډپمپ چې لګېدلی دی ښه هغه اوبه چې راولي هغه د دوی کور دی دا ډېر در به خلک شمه دي زویه چې ورتلي په قدر او عزت یې کوه خدمت له ورځه صحیح ده بیا چې دوی کره ځو به ښکلې سترګې م تورې کړمه مازدیګر به ورکره دواړه ځو سترګې څه دپاره تورې ته خو سړی نو ولې چې څوک مې نظره نه کیو ای شاباسي ډېر ساده زوی دی د که نه ما خو ډېر په پیل ساده ازل ګل دی. داسې کس ولیدو ما په پیل ازل ولیدې ته جوړې نه وې راغلې که نه تاسو نوی راغلی یا خدایا خره تاسو پیته گیا واچولو هغه ډېر غوب غوب کولو ما ورته یې ګیا وخوره نو ما ته یې داسې کتل ما یې کخورې وې خوره زه دنه لاړم نوري ګوره ته په زندګۍ کې د جنۍ څه خبرې نه دي کړي ټولې جنکۍ ته د خوله ورچې خو دا ساده نه ایستد که راتښتي دا سره هسې مینه ولګېدله که نه ما پسې ټول کېږي یوې راته یې وي آی لامبو ما ورته دلته اوبه کم دي چې ته لامبې ډېر ساده دی که نه زموږ د کلي شینا دی بس بیخي ډون که شینا ما نه زیات ښکلې دي څه نه ښکلې نه دی خو لکه هغه هم ساده دی خو ته خو د هغه نه پاسه ساده وختې ته ساده ګولې زه سم ښکلې یم ښه زه ځمه ښکليه مزه لږه یې نوري ایساره شه لږه نه کنه داسې قیدر ور مې د کور ته بیا راشي بیا راته نورې خبره ته کوم مورو د هسې ساده دی خو ګوره نور ډېره شاپه دی پویه دی دکان ته به لاړ شي پی به ترې راوړې او ماله به تاسې ټېر پی هم راوړې کله چې په خوم ښه ښایسته نه خوشحاله شي بیا به کله راشمه بیا د لغه چینۍ په پویو کې چې په خوم په وای نه ګورې سامان نه یې خوښ یا نوري مهرباني په در کړې مې ومه خو کویدن شوې یم الله دې لویه کړه نوري چولې دا یو السلام علیکم ما ته 3 ګوتې چولې دي په مخه دې ښه بابو ویه بای تاسو کوي خدای یعنې سره خلاص شي رټوکي نه کوسه ګورې ته لاس نه مې راوخي خو دا دې څنګه پړه پرېوته دا سمه ښکلې ده سمه غونډۍ بابو ده یو نوي خلک چې هم ډېر قدردان دي ګوره بېټمیزي ونه کړې نه زه چې ورځم که نه سم ښکلې به ورځم او سترګې به هم ځان له تورې کړمه یو کور ته ور نه شي ولې هغه ما نه دلته ستر نه کړي نو هلته به رانه څوکي یا زویه ته وایې ته غټ سړی پردو زنانو ته خلک نه ګوري د زنانو باندې ستا نظر لګېدل آرام دي ښه ده زه ورځمه پی راوړم صحیح ده پی د سره راوړه سپېر کم د سره راوړه زویه صحیح ده